بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. ازبکستان کې نړیوال صنعتي نندارتون کې د ګډون په موخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر سفر. د چاپیریالي موضوعاتو په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازو سره د مولوي مطیع الله خالص لیدنه. او امریکا ته د عماني کشتیو د برید وروسته د ایران خبرداری. د لیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنوکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال د وري 11 نیټه د زازیم د بشپړ خبرونو ته صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په نړیوال صنعتي نندارتون کې د ګډون په مخ ازبکستان ته سفر وکړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه نندارتون د صنعت ودی د پرمختللې ټکنالوژي او د پانګونې برخه کې همکاري او پراختیا په مخه پرانیستل کیږي. د یاد وزارت په وینا د نندارتون کې به د پنبې ډبرو سکرو درملو او کرنیزو محصولاتو له 80 زیات افغاني شرکتونه ګډون وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الله خالص د چاپیریالي موضوعاتو په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP له استازو سرګي ولکوف او نجیب الله یوسفي او همداراز د راها مؤسسې له مرستیال سره لیدنه کړې. د چاپیریالي ساتنې ملي اداره وایي چې په دې لیدنه کې افغانستان د چاپیریالي وضعیت په تړاو د چمتو شوي ملي راپور د مخکتنې دوو چاپیریالي پروژو او تطبیق او د GF9 غونډه په هکله هر اړخیز بحث او خبر شوی دی. مولوي مطیع الله خالص ویلي چې د چاپیریالي ساتنې او اقلیمي بدلون د سازش په برخه کې د UNDP کارونه قابل د قدر دي ځکه په دې برخه کې دوی کافي تجربه لري او هیله یې ښودلې چې چاپیریالي مسایل ته باید ډیره پاملرنه وکړي. د 203 منصوري قلوردو منصوبینو د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ جانخیل سیمه کې د یو لړ کشفي راپورونو پر اساس 15 قبضې تفنګچي او 2500 فیره مرمۍ له 2 تنو قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي. ملي دفاع وزارت وایي چې یاد مهمات او وسلې په یو الټو ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي. قاچاق کوونکو غوښتل چې له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال کړي چې د افغان ځواکونو لخوا کشف او ترلاسه شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې دفاعي ځواکونو خپل دندو ته ژمن دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په ناقانونه توګه له افغانستان څخه کوم توکي وباسي او یا یې هیواد ته داخل کړي. او وروستۍ خبره چې د ایران مرکزی قرارګاه خاتم الانبیاء د عمان په سمندر کې د ایران پر سوداګریزي کشتۍ برید ته په اشاره امریکا د اوربند پر نقص او سمندري غلا تورنه کړې. د دې قرارګاه ویاند ابراهیم ذوالفقاري ویلي چې امریکا د عمان په سمندر کې د ایران پر یوې سوداګریزي کشتۍ ډزې کړې او خپل سرتیري یې د کشتۍ په پورتنۍ برخه کې ښکته کړي دي. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ایران وسلوال ځواکونه به ډیر ژر د امریکایي سرتیرو دغه سمندري او وسلوال غلا ته غچ اخیستونکی جواب ورکړي. ګرانو قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.